په حیات خان ورلډ کې تاسو ټولو لیدونکو ته هرکلی د کراچۍ سفر مو ختم شو. جنا انټرنیشنل ایرپورټ ته روان یو. په لاره باندې د کراچۍ سیل در باندې هم کوو. بیا د دې ځای نه به سیده ځو سوات کالا مدین په روډ باندې. دغه دواړه ځایونه د کراچۍ نه تر سوات مدینه پورې سفر درته ښیم، راسره اوسئ. مخانه غواړم که څه خبره سیوا خدمت کې څه کمنټ ورته هی د هغې به راته بخښنه کوئ. قدرمن شئ، ډېره مهرباني زموږ پالنه یو ملت ډېره مولانا ډېره مهرباني قدرمن شئ. الله پاک
دا اوس مونږ روان یو کوم ځای د کمرانه ده ساتال ته روان یو دا ساتال له روان چرته بحرین ډیم ته روان یو ان شاء الله نو ملګرو را سره اوسئ وایي ګورئ چې څنګه ځای دی بیا ورته راتلی شئ راځئ به ان شاء الله دا کالام روډ دی بحرین 2000 والا پکې کومه میاشت دی مانکل په غرونو باندې واورې شي تاسو لیدلی شئ دا اوس هم ورېږي دا مازدیګر دی روان یو ګاډی راورسېدو دا ګاډی زمونږ دی ولاړ دی جمال لاله ورته کېږي ستاسو به ډېر خوښ شي ښکلی ځای دی یار جوړ کړو دا हमलोग यार دا لارې دي ښه پخې لارې دي ښکلې دا ډیم د لارې دي که نه روان یو اوس ګورو چې دا څنګه ځای دی د کامران فرمایش دی کامران بالکل کامران په خوښه روان یو کامران خان تکړه سړی دی بالکل په دغه کې ولا واه 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 دا کنډک مخې له راغی ډېر دا اصل کې بره دا سیدګۍ بانډ او دا بره هغه بانډو کې دا که نه درال جیل دی که نه هغې بره بارین خو غر کړی د درال اوبو دی ټول عمر اوس د سور ګاډي پورې ښکار رانه کاږي حافظي لکه پردي جواري غوړې خدا دغه دی که نه را مانکیال غر ماشاءالله واوره تشه واوره دغه کې یو غر دی کامران چترال کې ترچمیر ورته وایي واډې په هایټ یو داسې بل رنګ ښایسته جوړ دی کالام، سوات، بحرین، پاکستان
2023 22 अक्टूबर है। बहुत खुदा रसी बहुत गर्मी है। पेशावर से गर्मी है भाई, इधर बहुत सर्दी है। खुदा रसी यख है।